د نړۍ مسلمانان د کال په اوږدو کې دوه لویې خوښۍ یعنې کوچنی او لوی اختر لري. هره سیمه او ټاټوبی د اخترونو ځانګړي رواجونه او دودونه لري. خو په دې راپور کې به تاسې پوه شئ چې افغانان د اختر ورځې څنګه لمانځي او د هېواد په ځینو ولایتونو کې به د حیرانوونکو اختریزو دودونو خبر شئ. د کورونو پاکول او سمبالول، د نویو کالیو اخیستل، د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل او قرباني کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځانګړي دودونه دي. د دغو ورځو د لمانځلو لپاره ځینې کابل ښاریان بازار ته وځي او ځانونو، ماشومانو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي او له وسې سره سم ډول ډول وچې او لمدې میوې پیري. د اختر د لومړۍ ورځې په لومړیو شیبو کې خلک نوي کالي اغوندي او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره عیدګاه او داسې نورو لویو جوماتونو ته ځي. له هغې وروسته پر هغو چې قرباني واجب وي څاروي حلالوي یا غوښه یې پر بېوزلو ویشي. ځینې داسې خلک هم وي چې د دغو ورځو د لمانځلو لپاره له یوه ولایته بل ولایت ته ځي. دغو شپو ورځو ته د لویانو په پرتله ماشومان ډېر خوښیږي ځکه چې د کورنۍ غړي ورته نکریزې راوړي او لاسونه یې سره کوي. بدستای سفید رنگ خیمه چرا سوی من میبینی بکینه چرا سوی من میبینی بکینه. سره له دې چې د اختر ورځو رسمي رخصتي 3 ورځې وي، خو یو تر بله د خلکو لیده کاته ان تر یوې اونۍ پورې هم دوام کوي. د هېواد په ځینو ولایتونو کې خلک د اختر په لومړۍ ورځ راټول شي او تر لمانځه وروسته په جوماتونو کې هر سړی له خپل کور څخه یو څه راوړي او له نورو کلیوالو سره په ګډه د سحر چای څښي. بیا ټول خلک خپلو هدیرو په لوري ځي او خپلو مړو ته دعاوې کوي. کله چې دا مراسم سر ته ورسیږي نو بیا هر قوم تر هر څه د مخه تر ټولو مشر او سپین ږیري کور ته په یو ځایي توګه ورځي. خو د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو کې د اختر د ډوډۍ دود داسې ده چې د کلي ټول وګړي په یوه کور کې میلمانه وي. دوی د کلي ټول کورونه سره ویشي په داسې توګه چې 5 کوره به غرمه کې د یوه کور میلمانه وي او 5 نور کورونه بیا په ماسخوتن کې د بل کلیوال کره میلمانه وي او تر 4 ورځو پورې دا لړۍ روانه وي او کال په کال دا نوبت نور کورنیو ته انتقال کوي. خو د دې میلمستیا توپیر له نورو ولایتونو سره په دې دی چې په دغه اختریزې ډوډۍ کې ښځینه خپلوانې هم برخه لري او په ګډه سره ډوډۍ خوري او یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي. په دې میلمستیا کې کوربه او میلمه ټول نږدې خپلوان وي. تر دې دودونو وروسته د اختر ډوډۍ ده چې دا هم ځان ته مراسم لري. هغه داسې چې تر اختر د مخه د کلي خلک سره راټول شي او د اختر ډوډۍ مراسم په کورونو وشي. یعنې مشران پریکړه کوي د اختر لومړۍ ورځ د غرمې ډوډۍ به د فلاني کره خورو او د ماسخوتن ډوډۍ به د بل کلیوال کره خورو. په دې ډول د اختر د غرمې او ماسخوتن ډوډۍ په 3-4 ورځو داسې ویشل کیږي.
ځینې دیني عالمان وایي اخترونه د مسلمانانو د خوښۍ ورځې دي او قرباني کول او لمونځ کول پکې له واجباتو څخه دي چې د هېواد اکثره خلک یې کوي. هغه کسان چې یو تر بله خفه وي باید په دغو ورځو کې سره په خوله او یو بل ته غاړه ورکړي. د اختر په ورځو کې جواري یعنې قمار وهل چې ځینې د چرګانو د هګیو په جنګولو سره کوي او دې ته ورته ځینې لوبې چې یو شمېر خلک یې کوي د افغانانو له دودونو سره په ټکر کې دي او باید ډډه ځینې وشي.